ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبان د بدنامۍ څخه وژغورل. ولسمشر غني امریکا غوښتل چې طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي، مګر ما ترېنه وژغورل. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د طالبانو نړۍ پر مخ د ترهګر په نوم د اسلامي امارت د بدنامولو مخه مې ونیوله. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارد خالي سلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناستی راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کېږي، له ارګ څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسېږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کېږي. د مافیې کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړېږي. ښه مثال همایون چې ځان یې د اسلامي امارت له لورې د کابل د قمندان امنیې په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبورېږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیې کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.